السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. که څوک رکوع او سجده په سمې طریقې سره ونه کړي، آیا د دغه لمونځګزار مونځ کیږي که نه کیږي؟ په دې کې شک نشته چې رکوع او سجده په لمانځه کې فرض دي. فرضیت د الله رب العزت په کلام سره او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو سره ثابت دي. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، ای مؤمنانو رکوع او سجده وکړي. همدارنګه د ترمذي، ابن ماجه، نسائی او د ابو داود حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابي مسعود رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تجزئ الصلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. ابي مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی نه صحیح کیږي مونځ د هغه کس چې په رکوع او سجده کې ملا نه نیغوي. موږ ډیری ورونه وینو چې کله رکوع ته ځي بس صرف لږ غوندې سر راښکته کړي بیرته پورته شي، یا چې کله سجدې ته لاړ شي چې بیرته سر راپورته کوي هغه مطمئنه سجده د نه کړې چې ښه اوار شي، بس سر د ځمکې نه لږ راپورته کړي او بیرته سجدې ته لاړ شي. اکثره ورونه او خویندې په دې مرض باندې اخته دي، دوی دې په دې باندې پوه شي چې د دوی مونځ نه کیږي. همدارنګه د رکوع نه چې تاسو پورته کیږئ بیرته دې ته قومه ویل کیږي، او د یوې سجدې نه چې پورته کیږئ چې بله کوئ دې ته جلسه ویل کیږي. دا په مانځه کې واجب دي. ډیری ورونه او خویندې موږ وینو چې کله رکوع کوي د رکوع نه سر نه پورته کوي چې مستقیم ودرېږي، ډایرکټ سجدې ته رواني، او چې کله سجده کوي مطمئن نه کیني چې دویمه سجده وکړي، بس سر راپورته کوي او بیرته دویمې سجدې ته لاړ شي. نو څوک چې په قصد سره دا واجب ترک کوي هغه دې په دې باندې پوه شي چې د هغوی مونځ نه دی شوی، د همدغه مانځه اعاده په دې باندې بیرته لازمه ده. نو الله رب العزت دې زموږ ورونو او خویندو ته توفیق ورکړي چې په سمه طریقه باندې دوی خپل مونځ ترسره کړي. علامه حسکفي په در مختار کې لیکي ولها واجبات، مانځه لپاره واجبات دي چې د واجباتو په ترک سره لمونځ نه فاسدیږي. لکن وروسته لیکي چې وتعاد وجوبا فی العمد وسهو ان لم یسجد له. که په قصد سره دا واجب پرېږدي یا په سهوې سره پرېږدي چې سجدې سهوه ونه کړي، په دې باندې د همدغه مانځه اعاده او بیرته راګرځول واجب دي. وان لم یعدها یکون فاسقا آثما. که مونځ بیرته راونه ګرځئ دا فاسق دی او ګنهګار دی. نو چې لمونځ کوئ په سمه طریقه یې وکړئ تر څو چې الله رب العزت خپل دربار کې قبول و منظور وګرځوي. او بل بدترین غل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مانځه غل معرفي کړی. په غلا شرمیږو، اما د مانځه نه چې غلا کوو په دې باندې بیا نه شرمیږو.